سلامونه ګرانو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو مینوالو د بهار ټلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هرکلی درته وایم د نن ورځې پروګرام ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او په جامه سنبال اوسئ. زمونږ د نن شپې پروګرام د مشرانو او د افغانستان د ملي تاریخ او مشرانو ته د سپکاوي په باره کې دی. انشاءالله په دې هیله چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي د نن شپې پروګرام شروع کوو. ډاکټر صاحب قیوم مهرباني وکړئ تاسو. هرکلی درته وایم په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. هیله ده چې په لوی وطن کې مو شپه په خیر وي او په لویدیځ او امریکا کې مو ورځ په خیر پیل کړې وي. مخکې له دې نه چې اصلي خبرې ته ولاړ شو، ضروري ده چې قطر کې د سولې باندې یو دوه لنډې خبرې وشي. داسې برېښي چې په قطر کې د سولې خبرې پر ځای ولاړې وي. دا چې خبرې به کله او څنګه بیرته پیل کېږي دا د کړکېچ د دواړو خواو په لاس کې ده. مګر د کابل نه ځینې داسې خبرې اورېدل کېږي چې غواړي ملګري ملتونه په خبرو کې داخل کړي تر څو د منځګړیتوب کار په مخ بوځي. د افغانستان د سولې په برخه کې په تیر تاریخ کې منګه د ملګرو ملتونو غیر عملی او ناکامو هلې ځلې نتیجې لیدلې دي او باید بیا تکرار نشي. افغانان د جرګې درانه اصول لري او افغانان د دې جوګه دي چې د یوې رښتینې جرګې په منځګړیتوب سره د دواړو خواو ترمنځ فاصلې راکمې کړي، خبرې بیرته پیل کړي او یوه تلپاتې سوله رامنځته شي. موږ باید خپل واک او خپل ویاړ پردی نه کړو او خپلې ستونزې د خپلو جرګو له لارې حل کړو. دا یو لنډ وړاندیز. دا نو بیا د قطر کې د منځګړیتوب د خلکو خوښه ده چې خپل واک نورو ته ورکوي او خپل واک خپلو عزیزانو او خپلو هېوادوالو ته ورکوي. را به شو اصلي مسئلې ته چې هغه د افغان ملي تاریخ او مشرانو ته سپکاوی دی. دې خاورې په خپله غېږ کې ډېر منلي لوڼه او زامن روزلي چې نه یوازې دې خاورې او ولس ته یې ویاړونه راوړي دي بلکې نړۍ هم د دې خاورې او خلکو د تاریخ او ارزښتونو ته د ویاړ او احترام په سترګه کتلي دي. دا د بیټ نیکه، امیر کروړ، میرویس نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، پیر روخان، ابن سینا، میر مسجدي، وزیر اکبر خان، ملالۍ، امل خان مومند، دریا خان، خوشحال خان خټک، رحمان بابا، سید جمال الدین افغاني، غازی امان الله خان، اے پی فقیر، باچا خان، محمد ګل خان مومند، محمد داود خان او نورو ډیرو هستیو د کارنامو او ویاړونو ډکه خاوره ده. په دې وطن کې ډېر ښکلي او ښاغلي لیکوالان، شاعران، ملي شخصیتونه، ملي څېرې او هستۍ موجود دي. که په ولوستلو مو شروع وکړه نو دلته به اټکله 19 ساعته ناست یو او دا نومونه به تکراروو. الله دې د دوی شمېره نوره هم ډېره کړي او الله دې موږ د دوی د نعمت نه محروموي او الله دې څوک چې زموږ نه تللي دي هغوی ته د جنت لوړې درجې ورکړي او موږ به همیشه د هغوی په ژوند باندې، د هغوی په لیکنو باندې، د هغوی په کړنو باندې ویاړ کوو او زموږ د ویاړ برخه به وي. د نړۍ ډېرو زبرځواکو کوښښ وکړ چې دا خاوره اشغال کړي، خو ټول تورمخې شوي او شرمناکه ماتې یې خوړلې دي. د دې اړتیا نشته دی چې په احمدشاه بابا او د هغه څخه وروسته په سلطنتونو او حکومتونو باندې خبرې وکړو او یا یې چاته سپیناوی وکړو. دا د لمر په څېر هر چاته څرګند دي. هغه څوک چې په تاریخ پوهېږي هغوی پې خبر دي او هغه څوک چې په تاریخ سترګې پټوي هغه به هېڅکله هم ځان خبر نه کړي. نه د افغانستان د ملي مشرانو د شخصیت او مقام څخه د دفاع بحث او خبرې پکار دي او نه د ځینو افغان دښمنه خلکو په خبرو د دې مشرانو او نورو مشرانو په شان، شوکت او عظمت کې کوم کمی راتللی شي. افغانان یو متل لري چې وایي د سپي په خوله سپین نه مردارېږي. اصلي پوښتنه دا ده چې دا افغان دښمنه خلک دومره زړه له کومه پیدا کوي چې افغانیت
او ملي مشرانو ته سپکې خبرې وکړي. دوی د چا په مټ او د چا په زور دا خبرې کوي. آیا دا د دوی زور دی او که دا زموږ کمزورتیا ده؟ که دا خبره په اساسي توګه وڅېړو نو دا څرګندېږي چې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ او میراث پر تخت ناستو واکمنانو دیو ته دا جرأت ورکړی چې افغان، افغانیت او افغان وطن مشرانو ته په سپک نظر وکتل شي. لطیف پدرام راپورته شو او ویې ویل چې نه افغان یم او نه افغانیت منم. هیچ چا ترې نه یوازې دا چې دا پوښتنه ونه کړه چې ولې او نه ورسره چا کوم قانوني چلند وکړ، بلکې له دې سره د دې سپکاوي څخه وروسته د ولسي جرګې لپاره نومان هم شو. د افغانستان په اوسني اساسي قانون کې راغلي چې یوازې افغان په ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د کاندید او په ټاکنو کې د ګډون حق لري. مګر ښاغلی پدرام سره له دې چې ځان افغان نه ګڼي، افغانیت ته احترام هم نه لري، بیا هم ولسي جرګې ته کاندید کیږي او په ټاکنو کې برخه هم اخلي. دا څنګه قانون دی؟ د کابل د قدرت پر چوکۍ ناستو حاکمانو غیر افغانانو ته د کاندید او ټاکنو اجازت ورکړ. خلک د قانون عملي کول دې ته وایي. د پدرام سپکاوی او د حکومت د غیر قانوني او غیر افغاني دریځ مسلم شیرزاد ته هم دا جرأت ورکړ چې افغانیت ونه مني، افغانیت ته سپک وایي او د خپل افغان دښمنه دریځ سره سره ولسي جرګې ته نومان شي. عبدالله چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر و، په پیژندپاڼه کې د افغان د ټکي سره مخالفت وکړ. مګر محمد اشرف غني ته دومره پوښتنه هم ونه کړه چې افغان نه یې او افغان نه منې نو د چا او د کوم هیواد اجرایه رئیس دی؟ دا خو د افغانانو وطن دی، دا خو د افغان وطن دی. د افغانستان د حکومت مشر محمد اشرف غني هم خلکو ته په خپلو خبرو کې سپکاوی وکړ او ویې ویل چې د احمدشاه بابا نه تر کرزي پورې د چوکۍ لپاره ورور رول ورکړ او پلار زوی مړ کړ. د افغانستان پخوانی رئیس جمهور احمدشاه بابا او د افغانستان پخوانی رئیس جمهور حامد کرزي احمدشاه بابا د احمدشاه مسعود درجې ته راښکته کړ. هغه یې د احمدشاه مسعود سره وتاړه. هغه احمدشاه مسعود چې د جهاد په دوران کې د روسانو سره د سولې قراردادونه لاسلیک کول او د افغانستان جهاد د پیسو لپاره په روسانو خرڅاوه. کرزي راپاڅي او هغه د هغې سره پرتله کوي. د احمدشاه بابا حیثیت او د احمدشاه مسعود حیثیت سره هیڅکله هم نه تړل کېدی شي او نه باید دا کار څوک وکړي. اوس سرور دانش راپاڅېږي او د افغان تاریخ او مشرانو ته سپکاوی کوي او مستبدین یې ګڼي. بیلګې نورې هم ډېرې، خو خبره نه اوږدوم. د پورتنۍ یادونو څخه مطلب دا دی چې په افغانستان کې د افغان دښمنه کسانو حوصله او قوت په خپله حکومت تیر کړی او هغوی ته یې د دې اجازت او جرأت ورکړی چې د افغانستان او ملي مشرانو پر ضد خبرې او عملی فعالیت وکړي. کله چې محمد اشرف غني راپورته کیږي او هغې کس ته چې د افغانانو په سرونو کې میخونه ټک وهلي، د افغانانو د ښځو نه یې سینې غوڅې کړي، د افغانانو نر او ښځو نه یې سرونه غوڅ کړي او بیا پرې رقص مرده کړی دی، افغانان یې ژوندي په سرو تیلو کې اچولي دي، افغانان یې ژوندي په کانټینرونو کې سیزلي دي، د شهید وحدت ملي لقب او ویاړ ورکوي. نو سرور دانش خو به بیا خامخه افغانان د احمدشاه دراني نه تر محمدزیو او بیا تر طالبانو پورې ظالمان او مستبدین ګڼي او ټول حکومتونه به طالبي حکومت ګڼي، ځکه چې دته دا جرأت ورکړ شو. چې عبدالعلي مزاري شهید وحدت ملي کیږي، احمدشاه ابدالي د احمدشاه مسعود سره تړل کیږي او د احمدشاه ابدالي د چوکۍ داوګیر هغه چاته د احمدشاه بابا دیوان ورکوي چې نه یوازې لوستلی نشي بلکې سپکاوی هم ورته کوي. نو سرور دانش او نور افغان دښمنه خلک خو به خامخا افغانستان افغانیت نه مني او د افغانستان ملي مشرانو ته به په سپکه ګوري.
کله چې په خپله دا هر څه کوو او هر شاته دا موقع او اجازت ورکوو چې موږ سپک کړي، نو بیا ګیله او غوغا له څه لپاره؟ راځئ چې نن په دې باندې بحث وکړو چې دا مونږ یو چې دا خبرې کوو او اجازت ورکوو، او که دا نور څوک دي دومره قدرتمند دي چې موږ په خپل هیواد کې بې عزته کړي. ډاکټر صاحب میرکه، ستاسو د ژوند او د تعلیم د تجربو په اساس باندې تاسو ښه پوهیږئ چې په ځینو ټولنو کې ځینې داسې انسانان وي چې هغه د عقدې حقارت یا انفریارټي کمپلیکس په رنځ باندې اخته وي. داسې کسانو ته چې کله واک او منصب په لاس کې ورشي، د خپلې عقیدې په خپلو خبرو او اعمالو کې ښکاره کوي. د دې خبرې په رڼا کې تاسې د محمد سرور دانش خبرې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه احترامات تاسو ته، تاسو لیدونکو ته، ټول ملګرو ته وړاندې کوم. الله وکړي چې ټول روغ اوسئ او په دې هیله چې افغانستان کې امن راسي او حقدار ته وسپارل شي. زه باید دا خبر داسې راواړوم چې اوسني حالات داسې منځته راغلي دي چې نه یوازې چې د انفریارټي کمپلیکس مسله پکې اډرس کیږي، بلکې داسې باید ووایو چې دا ټول د ښکېلاک پورې اړه لري. کله چې دغه دا امپریالیزم یو چیرته لاړ شي، شرقي یا غربي امپریالیزم، ځکه شرقي امپریالیزم کې موږ په ولیده چې هغه عبارت له روسیې نه و، پخواني شوروي نه و، او اوسني امپریالیزم چې هغه د امریکې امپریالیزم، ویسټ امپریالیزم ده. یو اساسي کار دا ده چې هر کله په نړۍ کې لوی قدرتونه په یو ملک باندې حمله وکړه، هغوی غواړي چې د خپل یو لاندې راولي او هغوی دغه زنګنو ته ټیټ کا. لومړی کار دا کوي چې د کور خاوند چې دغه انزوا ته مجبوري، د کور خاوند وهي، د کور خاوند سپکوي، او هغه کسان قدرت ته رابلي چې هغوی هغه ځمکه خپل کور نه بولي. او معمولا داسې ده چې په لږکیو کې ځینې ګروپونه دي چې په هغو باندې پانګه اچوي. نو دا پانګه اچول سبب د دې ګرځي چې د هغو دغه نه د عقدو نه په استفادې سره د خپل اهداف مخته بیایي. نو دا دغه پراکټس چې په ټوله نړۍ کې دوی مخته بیایي، په افغانستان کې هم داسې وکړه. نو بیا په دې لپاره چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي، د اکثریت نه یا د کور د خاوندان نه یو مزدور کس راخلي، هغه چوکۍ کې نه وي چې خلک وغولوي، او هغه مزدور کس دومره ضعیف وي چې په اکثریت باندې طبعا دغه نه لري، د ځان د هغو برخه نه بولي او نه په هغو باندې اتکا کولی شي. نو معمولا همغو لږکي د خپل د بقا سبب بولي. نو ما سبب دی چې مثلا غني هم چې دغه ته جیو کوي، دغه دانش ته یا فرضاً مزاري د سولې دغه بولي، د شهید بولي، او یا فرضاً کرزی راځي دغه د احمدشاه مسعود دغه سره پرتله کوي، احمدشاه بابا سره. دا ټول بیلګې د دې دي چې دا کسان چې دي د استعمار دغه دي د وسیلې دي، او دوی چې په همدغو دغه دلګکیو باندې وړکیو دغه باندې دلګیو باندې چې ځان ساتي او هغوی د خپل بقا دغه بولي، سبب بولي. ځکه بل ډول سره په دې ولس کې مخکې تللی نه شي، ځکه ولس پوهېږي چې څوک مزدور ده او څوک نه ده. مننه سیلاب صاحب. تاسو د کرزي په وخت کې په ځینو منصبونو کې کار کړی دی، دولتي جوړښتونه هم درته معلوم دي او حالات هم د نږدې نه څېړئ اوس په افغانستان کې. د افغانستان حکومتي جوړښتونو کې د کرزي نه را په دې خوا د افغان او د پښتون څه حال و او څه پرې تېرېدل، د کومو حالاتو سره مخ وو؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو دې الله تعالی تاسو ته اجر درکړي چې هفتواره یوه غونډه لرئ او د دې دومره مصروفیتونو په خوا کې د افغانستان موضوع هم ستاسې په جدول کې ښه منظمه شامله ده. تاسې په هغه اوله جمله کې دا خبره په خپله جواب کړله چې موږ دا کوم تکلیفونه چې نن سبا یې بیانوو او دا کوم شکایتونه چې موږ د دې خلکو نه اورو چې په دې وطن کې ولې د
د وطن د پښتنو سمبولونو او رمزونو سپکاوی کیږي، نو هغه د همدغه پښتون رهبر په وجود کې کیږي، د پښتون رهبر په علم باندې کیږي، د یو شکل د اشکالو د هغه په تشویق باندې دا کار کیږي. او متاسفانه چې ډاکټر صاحب میره کې هم دا خبره وکړله چې استعمار او دغه استخباراتي طاقتونه چې ځي یو ملک رایساري، نو د هغې ځای هغه اصلي اوسېدونکي یا د هغه ځای د اکثریت نماینده خلکو ته خو شانس نه ورکوي چې هغه راولي او په قدرت کې کښېني، او یا هغه اصیل خلک راجي کړي چې هغه بیا د دې وطن ارزښتونو ته ژمن او پابند اوسي. زما د خپلو دغه تېرو 20 کلنو مشاهداتو خبره داسې ده چې هلته چې دا څومره خلک زړور شوي دي او هغوی د دې وطن د رموزو، د سمبولونو، د تاریخ او د جغرافیې سپکاوی کوي یا یې نه مني، که هغه ډاکټر لطیف پدرام دی او که هغه همدا دویم معاون صاحب سرور دانش دی، که هغه خلیلي صاحب و، که هغه محقق کله کومه وینا کوي، که هغه چېرته ډاکټر صاحب عبدالله کومه خبره کړي، یا هغې نه پخوا احمدشاه مسعود کوله یا استاد رباني مرحوم کړي. سبب یې همدا و چې دوی ته میدان خالی پاتې دی او دوی په دې باندې 100% مطمئن و چې د دې اوسني وخت زمامداران او حاکمان چې د پښتنو په نمایندګۍ په قدرت کې ناست دي، دا هغه پښتانه نه دي چې تریخ ولري، دا هغه پښتانه نه دي چې دوی دې بیا په دې خبرو باندې وشرمېږي، دا هغه پښتانه نه دي چې دوی ته موږ د پیغور په شکل کې یا د دوی د کوم رمز سپکاوي په شکل کې مخې ته ودرېږو او دوی دې ګنې موږ ته جواب راکړي. دا اول ځل نه دی، دویم نه دی، دا تکرارا دا خبرې شوي دي. سپکاوی د هر پښتون مشر د دې وطن شوی دی او د دې تېرو 40 کلونو نه چې دغه اسلامي تنظیمونه په دې کابل کې حاکم شولو او راغلل کېناستل او د پېښور نه ورته مرکز جوړ کړی او دلته جهاد رهبري کېدله، پاکستانیانو د هغې ځای نه دا کار تشویقولو چې هغې د داسې اقلیتي ګروپونه راجګ کړي چې هغې باندې د افغانستان اکثریت بیا وځپي. یعنې مثلا په پېښور کې چې دوی د مهاجرینو دپاره کمپونه جوړول، په هغې کې د خراسان په نوم باندې کمپ جوړولو. خراسان څه معنی لري؟ چې پنجابي همدا هغه وخت نه دا خلکو ته په ذهن کې یو شی ښودلو چې تاسې د افغانستان د وجود نه هم حتی انکار وکړئ، تاسې د افغانستان د نوم نه انکار وکړئ، تاسې د افغانستان د ملي متفق علیه مسایلو نه انکار وکړئ. دا تشویق و. او اوس چې په کابل کې کومې خبرې ناستې دي، نو ډاکټر د ښځو وزیر او په اول حکومت موقت حکومت کې د دې ډاکټر صاحب جلال میرمن و مسعوده جلال، هغې ویلې وایي موږ امریکې ته لاړلو او دا د ښځو وزیر وه، موږ د امریکې د رئیس جمهور جورج بوش سره کېناستلو او هغه موږ له ویلې چې موږ په افغانستان کې 3 اساسي وظیفې لرو. اوله وظیفه مې دا چې باید موږ د اقلیتونو تر شا ودرېږو او دا په پښو باندې ودرو. دویمه خبره هم دا ده چې موږ تروریزم باید د منځه ویسو، او درېیمه دا ده چې موږ د مذهبي ډلې ټولې ختمې کړو. نو د اقلیتونو تر شا ولې ودرېږي؟ دلته په اقلیت باندې څه ظلم په دې وطن کې؟ کوم سیاسي منصب نه چا محروم کړي وو، د تعلیم نه محروم کړي وو، د بزنس نه محروم کړي وو، د کار روزګار نه محروم کړي وو. څه خبره وه چې تاسې ټولې دنیا ورپسې لښکرکشي کړې وه او راتلئ دلته هم د اقلیت د حقوقو په نامه باندې یوه خبره میدان ته کوله او بیا د دې تر شا ودرېدئ. نو زه به دې اقلیتونو ته چې په افغانستان کې دي، که همدا شیعهګان دي او که هزارهګان دي، که هزاره که خو هم شته، که ازبک دي، د دې ټولو تر شا خو یو څوک ولاړ دی. ښکاره خبره ده چې د شیعه تر شا تر اوسه پورې ایران ولاړو. اوس ورته عمل ته وایي چې ورشئ نور د ایران نه وځئ، ورشئ په افغانستان کې ما لپاره کار کوئ. ما په یو وخت کې په یو تلویزیون کې کار په پروګرام کې برخه اخیستې او په هغې کې ما همدغه رقم یو تفصیل و چې ایرانیان په افغانستان کې څومره لاسوهنه کوي. نو ما ورته ویلې په کابل کې تقریبا 345 ورځپاڼې او هفتواري او میاشتنۍ پاڼې چاپېږي، په هغې کې 191 د ایران په پیسو چاپېدي د همدې خلکو دپاره. نو دولت ورته په خپله میدان خوشي کړی دی، دولت ورته تلویزیون ورکړی، راډیوي ورته ورکړي، اخبار یې ورته ورکړی، نغدي ورکوي، خبرې مني، په حکومت کې کېنئ، تشویقوي یې چې دولت په خپله د دې وطن د ارزښتونو او د دې وطن د مقدساتو، د دې وطن د نوامیسو، د دې وطن د دیني او فرهنګي او کلتوري ارزښتونو دفاع نه کوي. نو ښکاره خبره چې هر سړی به سپکاوی کوي ځکه چې د حکومت لخوا نه کوم ممانعت نشته دی. سترې محکمې، لوی څارنوالۍ په تېرو 20 کلونو کې تکراري واقعیات پېښ شوي دي د سپکاوي، د توهین، د دې ټولو غټو خبرو د دې وطن د ارزښتونو. ولاکه چا هم څوک نیولی چې هلکه دا ته ولې داسې خبرې کوې؟ یو سړی راځي په افغانستان کې په ستره محکمه کې محاکمه کوي او هغه د قاضي په مخ کې ودرېږي چې زه یو عیسوي یم
قاضي ورته غږ ونه کړي چې په دې وطن کې ارتداد چې څوک اعلانوي او هغه د دین نه اوړي د هغه باید سترګې شي په اسلامي نړۍ کې. او دا زموږ د افغانستان اساسي قانون وایي چې دلته هیڅ قانون چې د شریعت مخالف هغه نه تطبیقېږي. نو زه چې ورته ګورم د مختصر کوم خپل جواب، زه چې ورته ګورم موږ د قانون په نوم باندې تر اوسه کوم تعامل د چا سره نه دی کړی. دلته د وخت حاکم که هغه پخوا کرزی صاحب و او که اوس ډاکټر صاحب اشرف غني دی، د دوی د شخصي فکر په اساس باندې اداره روانه ده. د قوانینو نه وجود شته نه احترام شته، ځکه چې هغه اول 15 کلن حکومت په د قانون په خلاف په یو سفارت کې د یو چا سره خپله تفاهمنامه امضا کړه، په دویم ځل باندې بیا دا کار تکرار کړ. یو سړي ته وایي راشه زه تا له نیم حکومت در کومه، ته زما حکومت په رسمیت باندې وپېژنه. نو چې هغه دومره یو چانس په لاس ورځي، ولې به د دې نه استفاده نه کوي؟ ولې به همدغه شان د دې وطن د ارزښتونو سپکاوی نه کېږي چې د قانون پکې وجود نشته، د قانون پکې حاکمیت نشته، د قانون احترام چې په خپله د قانون اولنی سړی نه کوي، نو باقي خلک به څنګه وکړي؟ او چې د ده د ارزښتونو، چې د خپل وطن د ارزښتونو، د خپلې پښتنۍ ارزښتونو دفاع نه کوي، نو هغې پوهېږي چې د پښتنې سړی خو هسې هم نشته دی، چې نشته دی که اوس هم د خولې نه هر څه راوځي او په دې باندې تاسې ځان ته یو سیاسي رول حاصلولی شي، په دې وطن کې ځان ته نور سیاسي قدرت لاسته راوړلی شي، چې د هر چا توهین کوي، خپل اقلیتونه در باندې نور هم راټولېږي، راشه 15 کنځلې نور هم وکړه، پښتنې خو هسې هم څوک نشته دی، یو امتیاز به پرې نور هم واخلي. ډاکټر صاحب میراکیه سیلاب صاحب خو ډېر ښکلي مثالونه د قانون د غیر عملي کولو او د نه عملي کېدو دپاره ورکړل او موږ یې هم هره ورځ ګورو. له بده مرغه لکه څنګه چې ته اشاره وشوه، قانون د دې لپاره جوړ شوی دی چې خلک ترې خپله استفاده وکړي او خپلې ګټې پرې په مخ بوځي. د ملت د ارامتیا او د جوړښت لپاره نه دی جوړ شوی. په داسې یو هېواد کې، په داسې یو وطن کې چې قانون نه وي، په هغې کې دغه مسایل رامنځته کېږي او سپکاوي کېږي همیشه. دا معمول دی او تاسو هم دې ته وویل چې امپریالیزم یو دغه ده، یوه دسیسه ده چې روانه ده او دا به عملي کېږي. مګر افغانان یو مسؤلیت لري، موږ او تاسو یو مسؤلیت لرو. دا چې اوس موږ لیکچرونه شروع کړو او کانفرنسونه وکړو، دا ګټه نه کوي. خبره دا ده چې کوم عملي ګامونه دلته جګول پکار دي، سره د دې چې امپریالیزم موجود دی، سره د دې چې قانون نه عملي کېږي، سره د دې دا ټول شیان کېږي، څه کولی شو موږ د دې دپاره تر څو د دغسې کارونو مخنیوی وشي؟ څنګه فشارونه موږ په همدې اوسني حکومت باندې راوستی شو؟ یو څه فشار خو په شاید راوستلی شو. والله داسې ووایو چې اوسنی حکومت چې ده یا فردن تیر حکومت چې ده، په دوی باندې هېڅ هم نه شل کېږي، ځکه دوی ولاړ په همدغو خلکو دي. تیر حکومت کې چې ده دغه نه چې ده الف نه تر یا چې د قدرت خاوندان همدغه ولږکیان وو، په دې حکومت کې همدارنګه دې حکومت کې هم چې له 50 سلې دوی ته ور وسپاري، دانش چې د خپل دفتر کې چې غیر ازاري نه بل قوم نه پرېږدي، همدارنګه عبدالله چې د غیر تاجک بل قوم نه پرېږدي، یو نیم خال پښتون که ځای په ځای کا، یا تقاضا دې غني نه لري چې هغه دغه د دومره بې ظرفیته ده چې اوس نو ته اقلیتو ته خپل دغه کې حق کې ځای ورکړه. پښتون ته فقط د دغه 50% هم نه رسي، پښتون یو لس یا 15% رسیږي. نو خبره دا ده چې دا کسان چې په قدرت کې دي، که دا غني و، که مخکې دغه کرزی ده، ما تاسو ته ویلي دوی د لږکیو په زور باندې چلېږي، ځکه دوی بادار چې ده چې هغه امریکا ده، دا له هغوی چې دا خلک مخکې کړي دي او د هغوی په هغه باندې چې دا ټوله قصه روان ده. که موږ او تاسو فکر وکړو، دا خبر نوې نه ده. د 1992 کال را په دې خوا کله چې دویمه سقاوي شروع شوه، زه هغه ته دویمه سقاوي وایم او کرزي حکومت درېیمه سقاوي. په دې دویمه سقاوي کې چې د لومړی کار چې مسعود او رباني وکړ، دوی په رسمي مکتوبونه د ملل متحد او د سی آی ای ورلډ بک ریکارډ دغه ورلډ ریکارډ بک ته ولېږه چې په هغه کې وویلې چې پښتانه 38% د ملک خلک دي، نو ټول چې دي دغه دي موږ دغه یا تاجک یا هغه موږ دغه چې لږکیان په اکثریت کې، او دا خبرې چې دا دغه کړه په دې حتی ورسوله چې اصلا همدغه امپریالیزم همدغه شي باندې پوره باور هم وکړي، بیا دوی دومره لږ زره دغه وکړه، جنراسټي وکړه او یو دغه یې وکړه، د ښېګڼه یې وکړه چې پښتانه یې 45% حساب کړی. اما خبر د حقیقت دا ده چې اما شاه مسعود چې ده کله چې دی یو دغه درلود د فرانسوي ډاکټر، د فرانسوي ډاکټر ته $15,000 ورکړه چې ته خو دلته ډاکټر د سور صلیب موټر سره څوک نه مني،
دغه منی کوي نه ته مهرباني وکړه ماته د تاجکو دغه فیصدي را ښکاره کړه. دې ډاکټر چې د الکس چي نومېده نوم یې رانه هېر شي پاس دوی پام ورته کېښود چې حقیقت پیدا کړه مړ یې کړ. هغه 2 کاله 2.5 کاله په ټول افغانستان کې وګرځېد. بېرته دلته راغی ورته ویل چې وروره دغه دی تا فیصدي. وایي څه فیصدي دی؟ وایي ته 4.7% یې تاجکه 4.7%. بعضې خلک وایي چې څنګه تاجک چې د مثال توګه 4%. سبب یې دا ده چې دغه په وخت کې د امیر شیر علي خان په وخت کې چې دا قومونه تنه پښتانه و حساب بلوچ حساب و دا نور لګاکیان چې دي ټول یو تاجک و دا اسانه وي. نو کله تذکیرې چې ورکول په دین وکړو اما اصلا په دغه ته چې وګورو جوړښت وګورو په افغانستان کې تقریبا 80 قومونه دي. 80 قومونه دي په دې کې چې دا په تمام معنا سره مطلق اکثریت پښتانه دي. ان فیکټ د فرانسې یو دغه د نړۍ خاص دغه د مرکز چې ما فرانسوي نوم یې له یاده وتلی چې د هغوی د نړۍ د ژبو څېړنه او د نړۍ د قومونو څېړنه هر 10 کاله کوي. هغوی په 1999 که 2000 کال کې څېړنه وکړه ویلي چې پښتانه د افغانستان 4% دي. نو خبره داسې ده چې دا خبره چې ده اوس دوی چې دي د دغه خبره تاسیات کې چې څه پکار دي. پښتو کې متل ده وایي دغه د زمریانو د بې غیرتي نه دغه د ګیدړان په بامو ګرځي. نو خبره دا ده چې زمریان هلته په غرونو کې دي او دغه 48 مملکت چې بوګونټو وکړه همدغه دغه وکړه پښتنو وکړه. و دا خبره باندې یو خلک وایي چې نه په طالبانو کې دغه څه خود شته اما هغه کسان چې دي پاس 2014 نه پوه شي پیش 2014 نه یو د لږکیو قومندان نه و طالبانو کې غیر دغه بدخشان د خلکو نه ما سیوه چې یو 2 نفره و نور چې همدغه پښتانه وژل کېده. پښتانو بچي په سپۍ خوړل پښتانو ښځې د کورونا په خپلو بسترو نه کشېدي بې عزته کېدې دغه ټول په پښتنو کې ده. اوس خبره دا ده چې یوازینۍ لاره دا ده دا په دې ورستو دغه په دې شړېدلو حکومتونو کې دا باید له منځه لاړ شي. د غني حکومت دا باید له منځه لاړ شي. دې سره نه خبرې کې ما په 2000 دغه کې نهم کال کې دغه ته ویلې دغه ته د سید احمد افغاني طالبان یو هغه ویل چې د کرزي سره خبرې کوي څنګه له مالي کرزي سره تاسو سره خبرې څنګه کوي. واک د ټول شمال ټلواله د امریکایان چې دی ډرایوینګ سیټ کې دي تر هغو چې دغه طالبان د ملت د اکثریت په استازیتوب رانشي او حقدار ته ونه سپاري. تاسو فکر وکړئ بل هیڅ لاره نشته د دغه لپاره. دا اوسنۍ دغه باندې شړېدلي حکومت باندې نه هېڅ شی نه شل کېږي. مننه سیلاب صاحب. ډاکټر صاحب سیلاب صاحب تاسو پکې څه وایي دا د حل لاره چې میرکي صاحب وړاندې کړه؟ د حل لاره خو اوس دوحه کې باید معلومه شي. هلته همدې دپاره خلک راټول شوي دي چې دغه 2 طرفه د جنګ چې یو کابل کې برحال یو نظام دی حکومت دی که هغه په هر سیستم اوس راغلی دی خو پایتخت ورسره دی او د پایتخت په خوا کې ورسره ټول افغانستان ولایتونه ټول ورسره دي. صحیح ده طالب به هم یو څه نفوذ لري په ډېرو ساحو کې لیکن دا د حاکمیت خبره ده نه طالب پوره حاکم دی او نه ډاکټر صاحب غني پوره حاکم دی پر خاوره باندې. هم د دې د خاطر په دوحه کې خبرې روانې دي چې طرفان سره دې نتیجې ته ورسیږي چې یو درېمګړی حل راوباسي. نه د طالب ټولې خبرې د منلو دي او نه د ډاکټر صاحب غني ټولې خبرې د منلو دي. ځکه ډاکټر صاحب غني په هره خبره کې چې کله موضوع دې ته راورسیږي چې باید یو موقته اداره راشي سمدستي د اساسي قانون کتابچه د جیب نه راوباسي نه وایي زموږ او ستاسې منځ کې اساسي قانون دی. نو هلته یو څوک هم نشته چې ورته ووایي چې وا ډاکټر صاحب د تېرو 6 کالو کې تا د قانون کومه ماده منلې ده؟ تا خو د قانون نه په تېرو 6 کالو کې جامې وویستې. تا خو د قانون تقریبا 15% په دې 6 کلونو کې 80 وارې د خپل لاندې کړ. یوازې د خپلې ګټې برخه ځای کې قانون کتابچه راوباسي چې کوم ځای کې ستا تاوان هلته یې بیا قانون ته شایي. نو درېمګړی حالت باید رامنځته کړو. موږ اوس د دغه مرحلې نه باید ووځو چې پړه په چا واچو شکایت د چا نه وکړو. دا کار هغه وخت کې اوس کېږي چې هلته یو منظم سیاسي حرکت موجود اوسي، هلته سیاسي ګوندونه موجود اوسي، هلته خلک راپاڅېږي او دغه سیاسي لوبغاړو ته ووایي چې وروره ته د پاچاهۍ غم راغستی موږ ته یو څه پلان راوړاندې کړه چې ته چې د حاکم کېږي څه به کوې دې قام ته سیاسي اقتصادي نظامي کلتوري فرهنګي اجتماعي پلانونه څه شی دي. که هغه طالب دی هم دا رقم مبهمې خبرې طالب سره نور د منلو نه دي چې اسلامي نظام راولم. صحیح ده موږ ټول مسلمانان یو زموږ اساسي قانون کې اسلامي نظام شته دی او موږ ټول د دې غوښتونکي یو او دغه اسلام باندې تر دې ځایه پورې خو ټیکه ټیکه راغلو
طالب سره په خوا دي ټول قام لګي جهاد کوي د روسي په ضد جنگیدلی سید امریکا چې راتله موږ سره بیا جنگیدلی نه یا به په وسنه رسید او یا طالب چې په هر پلان باندې دا کار مخکې بولې دي لیکن مبهمي خبرې یو طرفه خبرې د منلو نه دي باید خبرو ته سره کینی د کابل حکومت چې څومره خل ناس سیاستمداران هغه ټول په همدې خاطر باندې د طالب د راتګ سره مخالف دي چې حتما هلته به د یو چا امتیاز کمیږي هلته به یو څوک د چوکۍ نه لرې کېږي نو اوس موږ دومره ګټه کابینه خو نشو جوړولی چې 50 نفر طالبانو په کابینه کې کېني 50 ټلوالي خلک کېني یو 15 کسه چې استاد ډاکټر صاحب غني د غرب نه راوستي دا موږ کې کېنو دا بیا اتیا کسه د کوم سټیډیم کې چوکۍ ګیرو ځکه دا دومره تعمیرونه چې موږ جوړ کړي په دې کې خو د وزیرانو شورا د پاره دومره چوکۍ نشته لري دا دی یوه بل موږ هر چا ته چوکۍ هم نشو ورکولی چې هر سړی به راځي او هغه به موږ پاس کېنو هلکه راشي تاسې موږ سره دا حساب وکړئ چې په دې تېرو 20 کالو کې چې دغه خلک حکومت کې دغه وزیران دغه رئیسان دغه معینان دغه سفیران د هر یو وګړي وروره ته د 15 کاله سفیر وي ته 15 کاله وزیر وي ته 15 کاله والی وي ته 15 کاله په حکومت کې په لوړ منصب ناست وي تا د کال 100 میلیارډ ډالر ګټه دی وطن ته رسولې ده تا د تعلیم سطح څومره ښه کړې ده تا صحت څومره ښه کړې تا څومره کورونو ته اوبه رسولي تا څومره خلکو ته د روزۍ لاره خلاصه کړې تا چېرته د روزګار دپاره کار پیدا کړې تا کومه فابریکه په دې وطن کې لګولې ده چې دا ملک ستا په ښکر ولاړ دی او اوس باید موږ هم دا تاله منتظر ناست یو چې ستا تجربې پکې عملي شي نو د دې سیاستمدارانو سره د یو سیاسي منظم حرکت په رڼا کې موږ باید تعامل وکړو دا رقم شکایتونه چې زه کومه د اماراتو نه تاسې کوئ د یوټا نه ډاکټر صاحب کې د شیکاګو نه دا تاثیر هلته ځکه نه غورځوي چې میدان کې چې څوک ولاړ دی تورې لاس کې میدان خو د هغه سره دی هلته چې سرور دانش دا رقم توهین کې زموږ موضوع په سپکاوي باندې د ملي تاریخ او د اصلي خبره ده همدې ته مې غوښتل چې راتاو شم ځکه دا سیاسي مسلې موږ ډېرې سره دغه کړي زه به تصیب همدې ته راځم زه وایم چې زمونږ دغه شکایتونه زمونږ دغه ګیلې که موږ چېرته رښتیا هم دا پښتانه دا فکر کوو چې دا موږ اکثریت یو او موږ د دې وطن وارثان یو نو دا طریقه نه ده چې موږ ټول تیتو پرک په دنیا کې پراته دي د هغې ځای نه لګی غواړو سیستم راله جوړ شي نو ډاکټر صاحب غني زموږ رقم خو مړ نه دی ډاکټر صاحب غني وچ کلک بیروکرات دی هغه سره هیڅ ارزښتونه مطرح نه دي هغه ته هیڅ دیني ارزښت پښتني ارزښت وطني دا هیڅ موضوع نه ده د ریاست جمهوري موده باید پوره شي هغه یوازې په ارګ کې دی راتاو ناستو خوشحاله که دایره د حکومت پراخه وه همدغه اوس زه تللی وم څو ورځې مخکې ننګرهار ته یو سر مې د کونړ یو دوه نږدې ولسوالیو ته ښکاره کړی نو ما ته خلکو ویلي وي دا خاردار سیمې چې په لالپور او ګوشته کې اوس بند کړی دی لا نه تېروي ولې نه تېروي هغې غواړي چې دا نقشه کې لاس ووي او ډیزاین بدل کړي او دا خاردار سیند د هغې ځای نه د کونړ سیند یې پورته راپورې باسي د سړک ناپلو او بیا راشي او د بیسود په منځ کې د خیوي او د بیسود په منځ کې مخ په خوږیاڼو باندې تېر کړي ځکه پوه دي چې کابل کې څوک د دې پرواګیر نه دی پوه دي چې په ننګرهار ولایت کې څوک د دې پرواګیر نه و پوه دي چې دفاع وزارت کې بیخي دا شعبه نشته چې د سرحداتو ساتنې کوم پلان ولري نو هغې اوس نقشه بدلوي او په رڼا ورځې بدلوي او لګیا دي زمونږ د ننګرهار څه خلکو ته ټیکه ورکړې ده چې د دې خاردار سیند لپاره اوسپنه هم د ننګرهار نه وروړي په ګوشته کې ورته د دې خوا نه وروړي هلته ورته په ګوشته کې ولګوي نو چې په دا رقم وطن فروشان موجود دي په دا رقم ټیټه ورنه قیمته خلک موجود دي په دا رقم سپک سیاسي حرکت موجود دي په وطن کې هلته موږ د ارزښتونو دفاع کوو د کوم ارزښت وخت دي څو سیاسي سوداګرو خرڅ کړی دی ارزښت خو دوی د خپلو لاندې کړی دی او همدې خلکو ته میدان خوشي کړی دی دا هغه اسلام آباد نه خو پنجابي نشي راتلی چې په کابل کې د کیري او موږ ته نقشې او ډیزاینونه جوړوي هغه دلته ورته ټول فری هوم ډیلیوري کوي صاحب کور کې ورته په خپله شی مفت وررسوي دی ورته د دې خوا نه د دې شي ملاتړي نو موضوع زموږ دا د یو منظم سیاسي حرکت دپاره موږ د هیڅ اقلیت سره دا ستونزه نه لرو چې ولې یو سړی د اقلیتونو نه وزیر شو ولې یو سړی د اقلیتونو نه سفیر شو نه همدای وطن دی د تېر 1.5 کال نه سره مشترک تاریخ لرو وزیر دیم شي سفیر دیم شي والی دیم شي په غټه چوکۍ دیم کېني معاون د رئیس جمهور دیم شي خو په اساسنامه کې باید موږ سره یو څه موضوعاتو باندې اتفاق وکړو د هغه اتفاق د هغه کندې پر اساس باندې سره مخکې لاړ شو د دې وطن هغه ارزښتونه ور باندې ومنو دا د اعلیحضرت د 40 کلنې دورې خبرې کې راواخلو هغې دوران کې چا په پښتو خبرې نه کولې هغې دوران کې د دولت رسمي ژبه پښتو نه وه خو کاغذ کې لیکلې وه دولت ورته پښتو ټولنه جوړه کړې وه دولت غټو مامورینو ته د پښتو کورسونه جوړ کړي وو اوس موږ دا ویو چې موږ ټول پښتانه په دري خبرې کوو بلکل د کلونو نه کوو زموږ د وطن ژبه ده زموږ مشترک تاریخ دی مشترک میراث هم دی فرهنګ هم دی موږ له دري معززه مکرمه ده د بلې هرې ژبې نه لیکن متاسفانه دې خلکو ته باید څوک وایي چې ته په دولتي غټه چوکۍ کښېنې باید د قام په ژبه خبرې وکړي ته د وزیر په حیث چې راځي باید قام په خپله خبره پوه کړي
ته خو یوازې په بامیانو کې، یوازې په بدخشان کې، یوازې په تخار کې، یوازې په هرات کې وزارت نه کوي، ته خو به ننګرهار او کونړ او پکتیا او خوست او غزني او زابل او روزګان ته راځي که نه به راځي. نو د دې لپاره باید د دولت هغه غټ سیاستمداران چې اوس په چوکۍ ناست دي دا باید دا شی اوس ومني، که نه مني وروره په دې ملک کې خو قحط الرجال نه دی. موږ به څو کاله ستا تجربو ته ناست دي، ستا په دوره کې به توهین کېږي، ستا په دوره کې به د علماو ژوند په خطر کې، ستا په دوره کې به تعلیم صفر کې ضرب وي، فقر به پکې، ته به پکې پاچا. نو ته خو موږ د یو هدف دپاره پاچا کړی وي، ته خو موږ د یو سبب د خاطره راوستی وي. تا ته چې موږ دا منډې والې او په میدانونو ولاړو ټوله ورځ د هر چا دشمني په غاړه اخیستله، د دې ورځې لپاره چې ته پاچا شي، ته رئیس جمهور شي، ته وزیر شي، ته په غټه چوکۍ باندې کښېني، بیا هغه پروني خبرې د نه هېري. موږ د هېڅ اقلیت سره ستونزه نه لرو. موږ دلته متفقا علیه مسایل لرو. احمدشاه بابا، میرویس نیکه او د هغې نه رانیولې تر ننه پورې چې زموږ کوم تاریخ دی د دې سپکاوی په دې وطن کې موږ د هېڅ چا لپاره نه منو. پښتون یې کوي هم بد کوي، که ازبک یې کوي هم بد کوي، که تاجک یې کوي هم بد کوي، که هزاره کوي هم بد کوي. او دا باید محاکمه شي. او لوی څارنوال چې موږ په دې نظام کې مقرر کړی دی، په تېرو شپږو کلونو کې موږ د دې څارنوال ولاکه اواز اورېدلی چې دا سرقم اواز لري. موږ ته د بعضې خلکو اوازونه په غوږونو کې ناست چې دا فلانې غږېږي. دا ورور بیخي نه خبرې کوي، نه کار کوي، نه د دې د وطن د نواميسو د مقدساتو د ارزښتونو پوښتنه کوي، نه څوک محاکمه کوي، نه څوک ونیو، نه په غلا، نه په اغتصاب، نه په سړک شکونه، نه په لارو شکونو باندې. غل او قاتل او رهزن سړی د حکومت لخوا نیول کېږي. همدا سرور دانش راځي او د محبس نه په خپل ضمانت راوباسي. وي نه دا سړی غل نه دی. نو زه دا وایم چې د یو سیاسي منظم حرکت ضرورت دی په افغانستان کې. او هغه دا دی چې د یو فشار ګروپ، دغه پرشر ګروپ چې ورته تاسې جوړ نه کوي، ورته کابل کې کېنونو، ورته ونویو چې دغه د لایحه د اساسي قانون چې تار وخت نیغ نیغ کې دې باندې د کله د عمل خبره هم چېرته کړي که نه، تا کله لوستی دی، دې کې څه لیکلي دي. نو د دې د خاطره چې موږ د دغه شکایتي مرحلې نه راوځو او هره ورځ د ګیلو نه راوځو، میدان کې ورته ودرېدل پکار دي. دا میدان د هغه سړي دی چې ورسره څلېرې ساعته ورته عمل ته ولاړ وي، سینې ورته سپر کړي او ورته ودرېږي او چا ته هم ځای خالي پرې نه ږدي. موږ ورله ځای خالي کړه، سرور دانش ونیو، موږ ورله ځای خالي کړه، همدغه شان نور خلک لازم نیسي او پکې بس سپکاوی هم کوي. باید 10 ځلې نور هم وکړي، ځکه یې وکړي چې د دفاع سړی نشته. د هغه چې دعوه د واک کوي هغه دې په خپله په میدان کې ودرېږي ورته. مننه سیلاب صاحب. دلته موږ یو ورور دی عبدالقهار بریالی، هغه یو پوښتنه لري، هغه پوښتنه بر واخلو، بیا به بیرته پروګرام مخته بوځو. مومن صاحب کور مو ودان، ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او محترمو ګډونوالو ته. زما د پوښتنې ډېرې برخه سیلاب صاحب ځواب کړه. اول خو د پوښتنې مخکې یو مسله باید ووایم چې د بهرانیانو په موجودیت کې د کورنیانو باید ګیله ونه کړو. ځکه که چېرې ګیله کوو، د داسې چا نه ګیله وکړو چې هغه صلاحیت ولري، هغې سره واک اوسېږي، بیا به ګیله ترې وکړو چې د لاسه دې دا کارونه کېږي او نه یې کوي، بیا د ګیلې حق لرو. زما پوښتنه دا وه چې دغه ټولو ستونزو سره سره د اقلیتو راتګ سانې ته او د اکثریتو شړل او بیا دغسې تاریخي مسایلو ته نه کتل او تاریخي مشرانو ته سپکاوی او د افغانستان د خلکو د افغانانو ارزښتونو ته په سپکه کتل، بالاخره تر کومې د دغې حکومت تقریبا شاوخوا 20 کاله کېږي چې په دغه 20 کاله کې کوم افغاني ارزښت ته په درناوی کتل شوي د حکومت لخوا نه، د مشرانو لخوا نه، او کوم تاریخي ارزښت ته دوی ارزښت ورکړی او یا یې مطرح کړې ده او یا یې تعقیب کړې ده، او چا چې دغسې تاریخي مشرانو ته او تاریخي ارزښتونو ته سپکاوی کړی، په کومې باندې یا په کوم چا باندې د حکومت لخوا نیوکه شوې ده، بالاخره د حل لاره به یې آیا که دا مسله داسې جریان پیدا کړي، نو تاسو فکر کوئ چې اکثریت به همداسې چوپ کینی او اقلیت به هر څه چې زړه یې دغه به کوي او هر څه چې وایي هغه به وایي. او د سیلاب صاحب یو خبره زما ډېره خوښه شوه چې موږ ورته بیرون ناسته یو او غواړو چې دننه نظام جوړ کړو، دغه به ډېر ستونزمن کار وي، ډېر مشکل کار وي. پوښتنه مې دا وه چې د حل لاره به څه وي، بالاخره څه وکړو؟ دغه خو ډېر وخت کېږي چې جریان لري او ډېر وخت کېږي چې دغسې کارونه ادامه لري. جواب ورکړي. مننه.
سیلاب صاحب اسف خبره خو مونږ ویل سیب یعنی د حل لارې دا ده چې یو منظم سیاسي حرکت ورته جوړ شي او دغه پښتانه سیاسي او تاجکان سیاسي رهبران او ازبکان هغه چې نه په دې جهادي تنظیمونو کې داخلو او نه د کمونستانو سره په سیاسي تنظیمونو کې داخلو دغه خلک چې اوس په دې میدان کې ولاړ دي او هغې هم شکایتونه کوي د خپلو تاجکانو رهبرانو نه، هغې هم خپل شکایتونه کوي د ازبکانو نه، هغې هم شکایتونه کوي د هزارهګانو نه، موږ هم شکایتونه کوو د خپلو پښتنو رهبرانو نه چې دا په تېرو 45 کلونو کې په میدان کې یا 50 کلونو کې میدان کې ولاړ دي. یوه کافي ناکامه تجربه وره دې خلکو د سیاست. نور باید ورته یو سړی ووایي چې وروره که د اسلام ته خدمت تا خپله برخه کار وکړه نور پړ نه وي راغلي میدان کې ودرېدي او غوښتل دي ځان هم مړ کړي او بل هم مړ کړي او دا وطن آزاد کړي آزاد شو په اداره کې ناکام شي نور یې پرېږده اسلام هېڅ په خطر کې نه دی. سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر جوړاوه او بلډینګ روانو او پیران او دیوانو کارونه کول ملایکه ورته راغله ورته ویلي ځه چې ځو ویل چیرې بس ستا وخت پوره دی هغه ورته تعمیر جوړېږي زما وخت څنګه پوره دی دا وخت تګ وخت نه دی وخت نه پېژني راځي په دې وخت کې هغه ورته دې به خدای بل سلیمان پیدا کړي. نو دی لا موږ باید ویو چې هلکه تا کوشش وکړې اسلام ته یو خدمت وکړي ودې نه شو کړی یا چې څومره دې وسه هغه دومره دې وکړه نور یې پرېږده دا اسلام بل چاله چې هغې پر مخ باندې بوځي همدا ستا په وطن نه دی ولاړ ستا په ښکار خو د اسلام نه دی ولاړ که ته وخځې د اسلام په خطر کې دی نه ولاکه افغانستان په خطر کې نه اسلام ولاکه په خطر کې دغه سیاسي رهبرانو ته باید نور د هغه اخرنۍ ټکي کېښودل شي او هغه پښتانه او تاجک او ازبک او هزارهګان چې په دې یو تنظیم کې په تېرو 40 کلونو کې نه و دوی د خپل یو سیاسي حرکت را جوړ کړي او دې ټولو خلکو ته ووایي چې نور اټ از ټو مچ بس دی نو فل سټاپ سر د کرښې کفایت کې نور موږ دې ډرامې له وخت نه لرو موږ باندې خو همدغه 2 ورځې ژوند دا راباندې تاسې زار کړ اوس د دوی دویم برګ هلکان را روان دي د دې هر رهبر شاته هلکان ولاړ دي درجن 3 4 دی ټول روزلي دي دا به اوس 15 کاله به موږ د دوی سره په جنجال کې ناست دي که میدان ورته په همدې شکل پرېږدو نو ګیلې به نه کوو بس چې څنګه یې اداره کولی شو هماغه شان به اداره کوي څنګه یې تقسیمولی شو هماغه شان به یې تقسیموي ځکه چې زمونږ وظیفه داره چې په میدان کې ورته مخامخ ودرېږو ورته وایو چې بس دې دی 40 کاله که غنیمت وادي اخیستو که منصب وادي اخیستو که کوشش ودي که قرباني و څومره دې ورکولی شو ور دې کړه نور کفایت کې بل چا له شان څه قرباني ورکړي چې ورکړي دې وطن د آبادۍ دپاره د دې وطن د پرمختګ دپاره د وطن د رفاه دپاره حل یې همدا دی چې ورته په افغانستان کې کینو او د وخت حاکم دی خپل خودسرۍ ته پرې نږدو چې دی خودسرانه په سټیج په هره موضوع کې لګیا دی په خپل ذوق باندې خبرې کوي ته د هر شي مسلکي نه یې خپل مسلک کې کار وکړه او خل ته پلان د آبادۍ جوړوي هماغه د عملي کولو دپاره ورته امضا وکړه اضافي نور دې ته پرې نه ښودل شي چې ته په هره خبره کې مداخله کې په هره خبره کې ته نظر ورکې او په سټیج چې ته په خپله ودرېږې ووایې چې په دې دومره موده کې په افغانستان کې یو منتخب حکومت نه و او زه قام په رایه راغلم دا کم قام دی په کومه رایه باندې تا ته خو دا حالت ښه معلوم دی چې تاسو رایې ویوړلې په دې انتخاباتو کې نو لارې همدا ده د حل چې راشئ ټول هغه قومونه او ملتونه او ملیتونه او ګروپونه او اکاډمیک شخصیتونه علما او افاضل سره راټول کړو چې هغه په دې تېرو 45 کلونو کې په دې یو سیاسي تنظیم کې نه نه په کابل کې د کمونستانو سره کلک ولاړو نه په پېښور کې د مجاهدینو په تنظیمونو کې د دوی په جرایمو کې ورسره شریک وو او نه د طالب سره په دې تېرو 20 کلنه یا په هغې نه 15 کاله مخکې په دوره کې ورسره ولاړو یو مستقل بې طرفه سیاسي ګروپ تې را میدان راشي او دې ټولو ته دې ووایي که حکومت کوئ همدغې لاره ده که نه شي په دې لاره نه دی د سره را نه شي نو په دې وطن کې قحط الرجال نه دی چې دا نه ملک تاسو سره برمته دی. مننه. یو اضافه پوینټ په زه په دې کې دا کوم دغه د سیلاب صاحب په تایید سره دغه خبره چې کوو داسې دغه 40 کاله داسې ښودل شوې ده لکه افغانان چې ټول کافر وه مخکې له 1988 کال نه پس دغه نه چې 1988 کال نه دوی مسلمانېږي هر تنظیم چې راشي اسلامي تنظیم فلانکی اسلامي تنظیم وروره تو کافر نه ټول مسلمانان دي د ملک کې دلته چې دا دلته هدف چې اسلام د خدای دین د خدای ساتي بنده خپل ځان ساتل اسلام څنګه ساتي منګه ته د مملکت د منګه مملکت ډیل نو سو کوي پاتې خدای غټ دین سره غته خدمت کوو نو خبره دي دغه سلاس سید چې بایسړی تراش مشکل دار مشکل دی راتګ دا ده کنه ډیرو منګه ملګرو هڅې کړې دي په داخل دي دا کې یا اختارونه ورته سوي یا لارې ورته باندې کړې دي یا په تورو لیستو کې لیدلي دي کله چې بیرته به راتلل دلته د امریکې استخباراتو به دغه ته کنج ته کړو تېل چې دا نسي کوی دا نسي کوی حتی دومره ما خپله شخصي دغه دا ده چې حتی ما ډېر هڅې کړي دي ډېر کسان مې راټول کړي دي مشران ده
هغو مشرانو ته مستقیم د امریکا فدرالي پولیسو په داخل د کابل کې ټلیفونونه کوي چې دا کس سره تاسې بیا کښېننئ یا دې کسانو بېرته ما ټلیفون کوي بیا ما ورته ولې ډارېږې خو ما خو د خدای لخوا ده وایي یا خو دا نو خو موږ ته مشکلات دلته پیښ نو دا خبره دا ده چې دې ډرایوینګ سیټ کې خارجان ناست دي چاته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکړه څوک رامسي هیڅ لارې د امکاناتو نشته ورته یو څوک راځي ځکه زیاتره موږ کسان چې یو دغه 20 کاله دومره کاله موږ د هر څه نه بې برخې سوي یو زه شخصا مثال توګه سره د پروفیسري نه پوره زه دغه سوی یم دغه لارې راباندې بندي کړي ځکه د دغه حملې مخالفت مې کړی نو په دې باندې د ټولو ژوند یې خراب کړی موږ حتی دومره وسه نه لرو چې دې زه هغه ځای ته لاړو ځکه موږ سر نه ټیټ کړی دی دغه ته د بهرني امپریالیزم ته نو دغه د قتل د خبرو په باب وایم اوس افغانستان چې لا ضرورت لري دغه ته یو حل لارې ته نور لابراتوار د تجربو نشي کېدی چې موږ فلانکی نظام غواړو فلانکی راوړو پستانکی راوړو نه موږ عادي نورمال حکومت راوړو چې خلکو ته ډسټریبیوشن اف ریسورسز خیر پرې کړه that's it مننه متوکل صاحب مهرباني تاسو خپله پوښتنه مطرح کړئ بیا به پروګرام سره راغونډ کوم سلامونه ګردو مېلمنو ته او ګرانو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړئ زه یو تبصره لرم چې افغانستان موږ باید وروڼه ګرد افغانستان ګره باید سره راویښ شو چې هېڅوک زموږ په وطن کې صلح نه غواړي بل څوک موږ ته صلح نشي راوړی تاسو وګورئ طالبان اوس په صلح کې چې خبرې کوي دوی بیا د فقه دغه لپاره چې باید فقه حنفي راسي او دا راسي چې هېڅ وخت صلح باید را نشي په افغانستان کې دا شیان او موږ باید خپل مشرانو ته احترام وکړو او خپل د ځان څخه شروع کړو او که موږ په خپل احترام ورته ونه کړو بل څوک احترام نه ورته کوي نو دا هغه څه معلومېږي چې موږ باید لکه سیلاب صاحب چې وویل موږ باید دغه خپرونې او دا ورته جوړې کړو او د هغوی په باره کې خبرې وکړو او هغو ته احترام قایل شو دا خطر او بله نقطه دا ده چې خلیلزاد خپل په یوه مرکه کې وویله چې موږ په افغانستان کې صلح نه غواړو د دې خاطر که طالبان هم صلح وکړي اوس د حکومت سره موږ بله قوا ده چې هغه مو د وخته منظمه کړې ده د دوی په مقابل کې هغوی به راسي د هغه به یو بل نوم وي شاید نوم یې جوالیان کښېږدي یا نوم یې پایلوچان کښېږدي یا طالبان کښېږدي هر شی چې کښېږدي یو بل نوم یې ږدي د 1990 کال څخه تر اوسه پورې دا ګرد سیاسي بغۍ چې پوف سوي دي د خارجیانو د خوا څخه لکه کمونستان چې راغله بعد هغه مجاهدین راغله بعد هغه طالبان راغله بعد دا حکومت دا ګرد بغیان دي چې پوف سوي دي او دا چې د شاه مقاومت د بین ولاړ سي د دې بغیانو بعد د بین ځي او دوی د بین ځي موږ باید ګرد اتفاق او اتحاد سره وکړو خپل په وطن کې کښېنو او د دغه خبرې بالا ونه کړو چې دا تاجک دي دا ازبک دي دا هزاره دي دا پښتون دي دا پلانکي دا چې موږ کوو دا موږ اصلا دغه مسلې ته پروموشن ورکوو دغه مسله موږ پروموټوو او موږ دا خبرې چې کوو موږ باید دا خبرې پرېږدو او یوازې د افغانستان په باره کې خبرې وکړو او موږ باید یو ریویو ولرو خپل دغه حکومتي خلکو دپاره هر کال هر 15 کاله باید دوی ریویو سي چې تاسو چې شي کړی دي د حکومت لپاره چې شي مو کړی دي او که دوی بې احترامي وکړي د حکومت لپاره او دوی بې احترامي وکړي د خلکو لپاره او د ملت لپاره او د ملت شوالی نه غواړي دوی باید د چوکۍ څخه ایسته سي او بل څوک یو څوک چې غواړي چې د حکومت لپاره کار وکړي هغه باید راوړي او په دې نه چې دا پښتون دي دا هزاره دي یا دا ډېره تشکر مننه دا ټولې تاسو چې وویل دا د ملت هغه ارمانونه دي خدای دې وکړي چې دا پر ځای شي مګر یو خبره باید دلته یاده شي چې کله چې موږ د قومونو خبره کوو هغه موږ د تحلیل په اساس باندې کوو نه د تعصب په اساس باندې پښتنو همیشه غټه سینه ساتلې ده او نور قومونه یې په غېږ کې نیولي دي مګر دا د دې معنا باید ونه لري چې موږ همیشه باید زغم وکړو او نور په موږ باندې خپې کېږي هر څوک باید خپل حدود وپېژني که په دې وطن کې څوک موږ سره په شریکه باندې ژوند کوي غېږ ورته خلاصه ده که څوک زموږ افغانیت نه مني که څوک زموږ موجودیت نه مني که څوک زموږ ژبه نه مني د هغوی دپاره دروازې خلاصې دي
نور مملکتونه د دوی په نومونو باندې شته کولی شي هلته خپل هغه په خوشحالۍ سره ژوند وکړي. اما که د افغانستان په خاوره کې څوک ژوند کوي، د افغانستان په جغرافیه کې څوک ژوند کوي، افغانستان خپل ځان ته اصول لري، خپل ځان ته خلک لري، خپل ځان ته قانون لري. پښتنو په تاریخ په جریان کې دا غېږه پراخه کړې ده. احمدشاه بابا په خپل وخت کې د بېلو بېلو قومونو په شمول د هزارو په خپلو لښکرو کې قماندانانو مشران لرلي دي، واکمنان یې لرلي دي. موږ چې دا خبره کوو، دا خبره په دې مفهوم باندې کوو چې په پښتنو باندې، د پښتنو په تاریخ باندې، د افغانانو په تاریخ باندې همیشه تیری کیږي، همیشه زیاتیا پې کیږي، او حکومتونه هم په دې کې چپ پاتې دي، پښتانه هم په دې کې چپ پاتې دي. دغه چپ پاتې کېدل د دې معنا لري چې ته دغه د دې ته نور هم وخت ورکوې چې تا نور هم د خپو لاندې کړي. بالاخره که دغه حالت همداسې وران شي، د پښتنو حالت به د امریکن انډین حالت وي. په افغانستان کې به په غرونو کې ګرځي، په دشت کې به ګرځي، او په چرسو او په بنګ او په شراب او په بدحالۍ باندې به اخته وي. ژوند به نه لري، تعلیم به نه لري، تربیت به نه لري، او بس بیا په هغې وخت کې بیا څه شکایت کوي. نو دغه خبرې کول پکار دي، دغه خبرې را سپړل پکار دي. اما په دې معنا د دې را سپړل نه دي چې خدای ناخواسته موږ سپکاوی کوو. نن موږ د یو خبرو په کلتور باندې بحث وکړو، د یو چا په خبرو باندې موږ بحث وکړو، او هغه هم د کوشش وکړ چې د اکاډمیک د دیدګاه د لارې وګورو، د هغې د نظر نه وګورو، هغه وڅېړو، او موږ حتی د دوی نه ګیله هم ونه کړه. موږ خپلو خلکو سره دا خبره وکړه چې آیا تاسو دا څه ګورئ، آیا دا تاسو په خپله دا شرایط اماده کړي دي او که دا بل چا دا شرایط اماده کړي. کله چې موږ خپله کار نه کوو، همیشه موږ یو شی ډېر خرابه کړي وو چې موږ همیشه ویل چې دا خیر دی، موږ به زغم وکړي، موږ مشران وروڼه یو. دا زموږ دپاره د تاریخ په څپو کې زموږ دپاره ډېره قیمته تمامه شوې ده، دا زموږ دپاره ډېره بده تمامه شوې ده. که موږ حساب سره خپل منځ کې وکړو، تیمورشاه د ایران نه دغه راوسته، قزلباشان راوسته، او د افغانستان رسمي ژبه یې بدله کړه. مګر دغه خلکو دغه اکثریت دا خبره ومنله. د دې مقابل کې څه دغه ونه که ځکه د تیمورشاه مور ایرانی وه او د هغه ماماګان ایرانیانو راوسته دلته، دغه خلک یې حاکمان کړل، دلته یې دغه ژبه یې حاکمه کړه. مګر د ملتو سره مخالفت ونه کړ. د هغه نه رانیولو تر ننه پورې دغه ټول شاهان په دې کې شک نشته دی چې په سر کې پښتانه تېر شوي. ما د دولت ژبه، د رسمیاتو ژبه همیشه فارسي ویل شوې ده او لیکل شوې ده، مګر په مقابل کې چا توهین نه دی کړی، په مقابل کې چا سپکاوی نه دی کړی. موږ بلخي ته هم په درنه کتلي دي، سعدي ته مو هم په درنه کتلي دي، او حافظ ته مو هم په درنه کتلي دي. اما رحمان بابا ته څوک په درنه نه ګوري، خوشحال خان خټک ته څوک په درنه نه ګوري. دغه تمه موږ هم لرو چې کله چې موږ د نورو کلتورونو، د نورو خلکو هغې ژبې ته، د هغې ادب ته، د هغې تاریخ ته احترام لرو، ارزښت لرو، نو زموږ هم په صفت د اکثریت د دې مملکت دا حق کېږي چې دغې ته هم سره احترام باید وکړي. که دا کور دوی شریک کور ګڼي، موږ خو شریک کور ګڼو. اما څوک چې شریک کور نه ګڼي، زموږ د هغوی سره کار دی. زموږ نه د ژبې سره کار شته دی، نه د کوم قوم سره کار شته دی، نه د بل چا سره کار شته. زموږ خبره په هغه چا ته راجع کېږي چې نه ځان افغان ګڼي، نه افغانیت مني، د افغانانو په افتخار ته سپکاوی کوي، افغانانو ته سپکوي، د افغان او افغانیت مقابل کې راپاڅي. ټوله خبره په دې باندې و. نن زموږ بحث خبر سیاسي خواته هم لاړه. ما کوشش وکړو چې راټولې کړم، مګر بیا هم په صورت سره خبره دا ده چې تر څو موږ خپل ارزښتونه په خپله ونه ساتو، د خپلو ارزښتونو نه په خپله دفاع ونه کړی شو، او د خپلو ارزښتونو پرمختګ په خپله ونه کړو، موږ باید د هیڅ چا نه دا تمه ونه کړو چې زموږ دپاره د څوک کار وکړي، ځکه هر څوک د خپل ځان دپاره کار کوي. دغسې یو دنیا کې واقع یو چې هر څوک د ځان دپاره کار کوي، د خپل ژبې او د خپل کلتور دپاره کار کوي. زما غږ په افغانانو، په پښتنو باندې، په افغانانو باندې، ټولو افغانانو باندې دا دی چې راځئ چې د افغانستان ملي افتخارات ته په شریکه سره کار وکړو، د افغانستان ملي ارزښتونو ته سره په شریکه سره کار وکړو. دغه زموږ ګډ ارزښتونه دي، دا زموږ ګډ کار دی. او خاصتا پښتنو باندې زه دا غږ کوم چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي، خپلو کارونو ته متوجه شي، خپلو ارزښتونو ته متوجه شي. او دا د ډېر خیر دی او خیر دی او خیر دی مسله لکه تحلیل کوي د ځان سره، په دې باندې سوچ وکړئ چې دا د خیر دی او خیر دی مسله او حوصله به وکړو. د دې نتیجه څه ده؟
نتیجه یې دا ده چې ستا د رئیس جمهور دویم معاون راپاڅي او تا ته مخامخ سپکوي، ستا خپله رئیس جمهور راپاڅي او تا ته سپکوي، ستا خپله د قانون هغه چې غواړي قانون تا لپاره جوړ کړي هغه راپاڅي، ستا افغانیت نه مني او ځان د ولسي جرګې لپاره نماینده وي. نو دا یې نتیجه ده. راپاڅئ، دا کارونو سره په خپله به مخې ته بوځئ، دا یووالی سره یوازې تاسو راوستی تاسې بل څوک یې نشي راوستی. پروګرام زمونږ پای ته رسېږي. ستاسو درنو مېلمنو نه ډېره مننه کوم چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته او هیله مند یم چې په لویدیځ کې مو ورځ په خیر تېره شي او په لوی وطن کې شپه په خیر ولرئ او ښه خوب وکړی شئ. مننه. بارک الله فیکم. خدای مل شي. ډېره مننه تاسو هم دارنګه. ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو درنو مېلمنو نه. پروګرام زموږ په دې ځای پای ته رسېږي. د بهار د ټلویزیون او د لیدنو نه هم مننه کوو. په فیسبوک کې ګرانو دوستانو چې موږ سره وئ، ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره وئ. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به بیا سره ګورو. ورځ هم په خیر او شپه هم په خیر په افغانستان کې. الله پاک.